سلامونه مینه او ادب درنو معززو ملګرو دوستانو د دې ویډیو لیدونکو خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي. نن ستاسې نظریات لارښوونې او په ټوله کې ستاسې افکار را سره شریک کړي. د ویډیوګانو په دغه لړۍ کې چې دا وارې ما پیل کړې ده غواړم په مختلفو موضوعاتو باندې کار وکړم چې یوه برخه د دغه موضوعاتو د دندې اړوند مهارتونه دي چې له بده مرغه زموږ ډېر ځوانان د دندې اړوند مهارتونو نیمګړتیاوې لري او یا دغه مهارتونه نه لري. د دندې اړوند مهارتونو څخه یې موخه دا ده چې پیل له دې وکړم چې څه ډول دنده وپلټو، د دندې د پلټلو لارې چارې کومې دي، بیا ورپسې څه ډول یو ښه خوندوره او داسې سی وي جوړه کړو چې وکولی شو د انجوګانو یا د هغه ادارې HR ته دا قناعت پرې ورکړو چې هغوی پر موږ باور وکړي او شارټ لیست وکړي. په درېیمه برخه کې د کور لیټر لیکل وي یا هغه د غوښتنلیک لیکل وي، څه ډول یو ښه غوښتنلیک ولیکو، او ورپسې به بیا د انټرویو یا د کاري مرکې اړوند کوم مهارتونه دي چې دا به لومړۍ برخه وي. البته په دویمه برخه کې بیا د دندې یا کاري چاپیریال اړوند بحثونه چې په کاري چاپیریال کې کوم مهارتونو ته اړتیا ده، په کاري چاپیریال کې کوم نزاکتونه مهم دي باید چې درک شي، څه ډول په کاري چاپیریال کې له نورو سره باید رفتار وکړو. یا په دغه موضوعاتو باندې هم همداسې په سلسله وار ډول باندې کار کوو. په دې اړه ستاسې نظریات څه دي، ستاسې لارښوونې او سپارښتنې به څه وي چې له کومه ځایه یې پیل کړم او له کومو منابعو کار واخلم. ما خو خپلې څېړنې کړي دي، ځینې موضوعات او مواد مې هم راټول کړي دي دغه ویډیوګانو لپاره. اوس غواړم له تاسې یې واورم، ځکه غواړم پیل یې کړم. نو په پیل کې ستاسې نظریات، ستاسې لارښوونې ډېرې مهمې دي راته. زه به ستاسې د نظریاتو او لارښوونو په تمه یم تر څو دغه لړۍ چې مې پیل کړې ده په ښه کیفیت سره او په ښه ډول سره خپل ځوان کل او هغه ځوانان چې تازه له پوهنتونونو فارغ شوي دي او د دندې په لټه کې دي هغوی ته وړاندې کړو. تر بیا تاسې ښې چارې، ستاسې د نظریاتو په تمه.